مونږ به په دې سکولونو کې به یو ټکي به استعمالوو چونکې او خلانکې دا دوه ټکي به ډېر زیات زما سخت به نفرت و دا چونکې او خلانکې او یو بل ټکی و چنانچې دا ټکي داسې ټکي و که نه چې دې نه به سخت زیات نفرت به و دا به استادانو به وایي چې دا تاسو په خپلو جملو کې استعمال کوئ که نه په دې باندې جمله ولیکئ چنانچې دې نه دا به چې تا په جمله کې استعمالوو نو دا به سم او اچانک به چې د جمله کې استعمال کو ډېر سخت مزه کوله اچانک د مونږ به اکثر به الف به لرې کړو اچانک به ته جوړ شو پوه شوې ډېره مزه به کوله ماشوموالي وخت و خبرې د یوټیوب ملګرو سلامونه ټول لړومبې قبول کړې راغلی یم نن دې خوا ځان له یو درېخ پواله مشینه لمه هغې کې دننه چې خلک هغه موبایل ودرېږي هغې ته انګلیش کې ټریپارډ وایي ټریپارډ هغې کې چې نو موبایل به ودرې بیا به چاته منت به نه کوي چې یاره ماله موبایل کې ویډیو کا ځکه یورپ کې خبرې څنګه چلي یورپ کې چې ته چاته وایې ماله ویډیو کا که نه هغه درته دا نه وي چې زه مصروف یم ښه او دا هم درته نه وي ګورې چې یاره زه مطلب دا دی اوزګار نه یم انګلیش کې درته وایي زه بیزي یم بیزي انګلیش کې درته وایي ښه نه اردو کې وایي نه پښتو کې وایي انګلیش کې درته وایي زه بیزي یم خامخا یورپ کې دی نو ځان به ترې روکېږي نه خبرې دوه درې ټکي سبق څه وایي چې بیا مصروف ته او اوزګار نه یم ته بیزي وایي خیال دی خو ځه هېڅ خبر نشته مونږ باندې هم خدای پاک وخت براولي بوټانو ته خیال دی دې ته زه ګورم هم نه دی بوټانو ته ما ته پته ده خو دې ته ما وکتل زما ډب وایي چې دا واله او چې زما څنګه ډه ووایي چې دا واله زما ډب زما لاس ته وایي چې جیب ته لاس کا او چې زما لاس چې څنګه جیب ته لاس کي نو به ډایرکټ به مې پیسې سړي ته ورکړي خبره کم خواته لاړم خبره مې دا کوله زه هغه درېخ پواله هغه مشینه ده ما ځکه چې هغه ډېر ښه شی دی ځکه چې څوک به تنګې راتنګې به نه مړه خپله ښه ښکلي ځان ته به هغې کې به دننه موبایل به کېدې او ویډیو به زده نه کوي په خپله خو قیمت په څو دی ده راته پته نشته ځکه چې بل ځل ما یو ځل اخیستی و هغه زما نه مات شوی بل ځل ما اخیستی و په 15 روپۍ باندې 15 نه خبرې د یوټیوب ملګرو 100 روپۍ جوړېږي زمونږ د وطن څه کم 10,000 روپۍ جوړېږي څه کم 10,000 روپۍ جوړېږي پوره 17,000 روټۍ چې دی نو 15 کسانو له پې کولی شي هلکه د دوبۍ او سعودي دی چې څوک ځي که نه هغې له چې څه ټایم خلک روټۍ کوي دا ډېر خوند کوي خیال دی هغه سعودي دوبۍ والا هغه دوبۍ او سعودي ته دومره نه خوشحاله ښه څومره چې هغه روټۍ ته خوشحالي حقیقت درته وایم مال هم چې ګاونډیانو به ماله چې څه ټایم روټۍ کوله که نه زه د یورپ ته دومره نه م خوشحاله ښه چې زه یورپ ته ځم زه دې ته خوشحاله یم چې زه ماله به چرګ به پخوي خو چې چرګ ته به کېناستو که نه صرف یو اډوکي بس هغه تمه مزه کوي مړه ګینې حالانکې یو اډوکي هغه تا ته کېدي او نورو شوروا یې که نه لکه هغې کې ما ته که هغې نه پس بیا هغه سالني اوس پکې پلوټ هم راځي ښه پخوا به پلوټو سیسټم نه و اوس خلک ډېر زیات جدید دي نو اوس پکې اخر کې پلوټ هم ایږدي او پلوټ نه پس هغه الوا غونته کې هم ایږدي خوږه الوا دا به هم پخوا نه وه پوه شوې پخوا به لوټه کې به اوبه وي اول بیا ته وي مخ لاس کنګال که پوه شوې ماشوم به یې راوسته ویده ته لوټه ونیسه چې دې دله د مخ لاس کنګال کې خیال دی ماشوم به د لاسونو باندې اوبه به واچوړې ښه ښکلې ښه ښایسته هغې نه پس به چې دی تو کېناستې خو لکه اصل خبر دا ده که نه تاسو هم حل نه وایئ زه ال وایم تاسو ال نه وایئ زه ال دا وایم چې زه ګورې یورپ ته چې راځم نو کله چې یورپ ته زه راځم زه د مالې چې دا کله 2 ورځې دا روټۍ کېږي که نه دې ته زه ډېر زیات خوشحاله یم یورپ ته دومره نه یم خوشحاله څومره چې دې روټۍ ته خوشحاله یم روټۍ کې زه تاسو به حقیقت وایئ که نه زه هم درته حقیقت وایم روټۍ کې زما ټول نه زیات خوښ څه شی خبرې د مستو چکني د مستو چکنی کې نه دي د مستو چکنی کې چې پیکوړې له غوپه ورکړې که نه او بیا وخورې دومره مزه کوي که نه چې ته ویلی نه شم تاسو به هم کوشش به پرې کړي ډېره زیاته مزه کوي ډېره زیاته لږه نه انتهایي ډېره زیاته مزه کوي ولکه دوکان بند دی دوکان بند دی هغه مشین هغه دوکان بند دی مشین هغه دوکان بند دی دا وګوره ښه لیکل یې پرې کړي وي دې دوکان ته مه راځئ دا بند دی په خبره پوه شوې دوکان بند دی اوس به څه کېږي هېڅ پته نشته چې اوس به څه کېږي او څه به نه کېږي نه یم خبر کېدای شي دا طرف یې کولوي کېدای شي دا طرف یې کولوي مشکله ده دا طرف یې بند دی د دې دوکان 2 سرونه دي دا یې خپه ده بل یې سر دی خیال دی خو بند دی مکمل بند دی نن وتی هم نه شي ځکه چې دي مشکله ده یاره ننوځم نه او د هغه لاندې ور ننوځم ورګه پښتنو کار یې کړی دی نیمه کته کړی نیمه بره کړی دی نشته څوک پکې شته نه مړه څوک نه ونه ډبوي پوه شو انګریزان دي دي ګوره بیا اکثر انګریزان دي ګوره په لوړو نه وخي ښه د دې بل کار دی انګریزانو ملک چې جرمانه وکړي که نه دي په لوړو موړو نه وخي دي په پیسو وخي په پیسو د داسې نه وخي چې تا باندې پیسې په پیسو در باندې راکړي پیسې در باندې ولي په پیسو د داسې وخي چې جرمانې درکړي جرمانې پوه شوې چې یو غلطي دې وکړه بس د دې چې 500 روپۍ جرمانه هم درکړه نو لکه چې 500 روپۍ 500 روپو نه 15,000 روپۍ جوړېږي
پاکستانی لکه یو خر چې د نه چا پټ کو خیال دی د خر قیمت هم 15,000 قیمت دی پوه شو لکه یو خر چې د نه پاکستانی چا پټ کو لکه د دې دور زیاته وګوره دا سړی انګریز برختل دی خیال دی انګریز برختل دی ماشین خو پاتې شو ماشین هم قسمت کې نه و ځکه دکان بند و خو انګریز نیم ښکته نیم بره خیال دی سړی چې د خپې ته کټ کړم خیال دی څه انګریز دی خو منه زما مرسه کې کاري لکه سلو د خپې کټ کې سلو د خپې کټ کې همدغه انګریز دی چې تاله اجازه جوړ کړی پوه شوې ته به یورپ ته په څه کې به راتلې خو ده د اجازه جوړ کړی ته پکې راغلی خیال دی سل ته خپې کټ کې پرېږدي چې لګیا خپل کار کوي کیدای شي څه بل څه ایجادوي کیدای شي لګیا چې ته بل څه داسې قیمتي شیزان ایجادوي د دې څه پته لګي خیال دی زمونږ ګورې نظر هر وخت په خپو کټ کولو کې ښه خیال دی ګینې زما په کار چې ما بل څه ټکه استعمال کړو ما ډایرکټ وې خپې ته کټ کوم لکه زما د سوچ ته خیال دی خدای دې خیر وکړي ما ډېر زیات عجیبه سوچ دی زمونږ ښه بله خبره مې د یوټیوب ملګرو دا کوله که نه اوس لکه ما د بس ټکټ هم کړی دی 2 روپۍ هم را لګېدل دی دوکان ته هم رالم دوکان هم بند دی قسمت کې مې دا بر نه لیکلي وو ښه دا د بر نه الریډي لیکلي وو چې غني به داسې کار کوي چې د 2 روپو ټکټ به خرچه کوي لکه پاکستاني به دې 100 روپۍ لګوي 6,000 روپۍ نه 600 روپۍ به دنه به لګي او دې به د ټکټ به خرچه کوي خو چې څنګه دې مارکیټ ته ورشي هغه دوکان به بند وي چې څنګه دې مارکیټ ته ورشي دوکان به بند وي واقعي چې هغه دوکان بند و خیال دی خو اوس پته نشته قسمت کې دا لیکلي اوس هم مستقبل کې هم پته نشته چې کیدای شي بل دوکان ته ورشم خیال دی ځکه ټکټ خو به مې ضایع نه شي که نه خیال دی ځکه ټکټ خو به مې ضایع نه شي که نه خیال دی نو بل دوکان ته ځم ګورم دلته یو بل دوکان دی خوښې ده ښه دوکان دا دی ښه بل دوکان دی ځکه ټکټ مې 2 روپو لګول دی څه ګپ نه دی بل دوکان دا دی خوښې دی ښه خوښې ده ښه بل دوکان دا دی خوښې ده و دا د ویښتو سمولو والا دغه دی خیال دی دلته ګورې دا نیان چې دی نو ویښته چې کله واړه کوي که نه دې پیسې اول غواړي پیسې به دې له اول به ورکوي زمونږ نیان ما نه ډېر زیات ساده دی خیال دی هغوی چې کله اوزګاري هغوی د له پکې دیګ هم پخوي هغوی چې کله دوکان کې اوزګاري که نه څومره زبردست سیسټم دی زمونږ نیان چې لکه کله اوزګاري که نه هغوی سره چې لږ غونته کې 15 منټه وي نو هغوی د 15 منټو کې د روجو دیګ هم پخوي روجو دیګ پوخ کړي بیا ورته دوکان کې دننه 2-3 کسان ناست چې هغوی ته ته صبر کوې زه وریجې پخوم بیا راځم خیال دی روجې موجې هم پکې پخېږي خپله خواري ده خپله محنت دی څه ګپ نه دی ورور مې په دې فخر کول غواړي ښه وکې ښه اوس دا دوکان دی زه چې کوم دوکان ته ورننوځم هغه دا دوکان دی ښه صبر کوئ چې څه ټایم ننوځم بیا به تاسو وایم چې دې کې دننه څه دي دا دوکان دی ښه دې ته رالم زه دې ته رالم خبرې زه پکې څه ګورم کیمرې ګورم ښه دې کې کیمرې شته یې نه دا پراته خیال دی خو دا بل شان کیمرې دي دا زه نه الم دا زه نه الم دې څه زما څه کار نشته دا کیمرې زما ډېرې خوښې دي خیال دی خو دا ډېرې زیاتې ګرانې دي پوه شوې که دا ما واخیسته نو دومره به بې عزته کړې ما چې ته ویل نه شم کور کې خیال دی دا هم ښې کیمرې دي هلکه خیال دی هلکه دا وې وګوره ښایسته کیمرې دي که نه دا هم ښکلې کیمره ټولې ښکلې دي منه پوه شوې وایي چې څه ټایم دا وګوره ښه دې کې به دننه موبایل بیک دی ښه دې شیزونو کې دننه موبایل بیک دی خیال دی یاره هسې چې دی اول د کیمرو ته وګورې که نه څومره مزه کوي یا نه پس زما د خولې ته وګورې دې نه کاشوغه جوړه شي خیال دی چې دې پیسو ته وګوري نو سړی څنګه عجیبه غونته کې ښکاري خیال دی سلامونه قبول کې مانا ساتله به مې ویلاګ کې ګپ کې به مې ساغستې پوه شوې غلط شوی به یم ایسم نه علم پوه شوې ایسم نه علم دې دوکان ته چې راشي که نه شیطان سړي ته وي دا واله پوه شوې کوشش کوئ چې دروند دوکان ته ځئ نو ځان سره جیب کې پیسې مه ګرځوئ ځکه شیطان سړي ته ویې لکه دا واله شیطان درته اکثر ویې لکه 2 ورځې ژوند وي دا واله او بیا 2 ورځې پس چې بیا ژوند دی او مړ نه وي بیا سړی خفه وي چې شیطان دوکه کړم خیال دی او بیا به چې دی نو خوله به مې چینګه کړي سلامونه قبول کې